دا لیلۃ القدر راجح قول دار چې دا په رمضان کې دا رمضان کې عبدالله ابن مسعود نا قول نقل ہے هغه چې دا په ټول کال کې دا ابی رضی الله عنه ته چاویل چې عبدالله ابن مسعود ته سی وایي هغه الله دې په دې باندې رحم وکړي دا غرض دا دی چې دا انسانان ټول شپه د الله ټول کال د الله عبادت وکړي چیرې په پته ولګي چې اخرنو شپو کې دا وس منځو کا ټول کال یې مکوا په دې وجه هغه دا ویلي دي یعنی هغه ته پته راځي دا په رمضان کې دا او په لس ورځو کې دا همې د رمضان اخرنو لس ورځو کې لیلۃ القدر راځي. د دې لیلۃ القدر کې د بعض علما قول دا ده چې دا تاک شپه او جوب شپه نه ده د لسو کې کله تاک راشي کله جوب کې راشي. ابن تیمیه رحم الله دا قول له استدلال د حدیث نه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی والتمسوها في العشر الاواخر في ساعة تبقى في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى تاسو دا په اخرنو لشکو کې ولټوي کمه کې ولټوي نه ورځي په کې پاتې شي ورځي په کې پاتې شي ورځي په کې پاتې شي نو کمیاشت دیر شتوا بیا چې نه پاتې شي ټیک ته تاک کې رااله او چې میاشت نه شتوي بیا چې داغې نه غلره کې وته لري کې دا په 28 شپه باندې رااله چوپ رااله دې د وجه نه موږ بدانه کوو موږ زدا تاک عبادت وکړو دا چوپ په کې په قلار شو هیڅ پته نه لګي دا شپه په دې چوپ کې راغلي الله سورجو کې ټول کول پکار دي دې استدلال کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سادسونه خودري چې لاسو کې سادسونه کې دي چې دا په اخرنو وو ورځ چې پاتې شي درشتم نه خوا پای کې راغلي بعض روایتونو کې دا وشتمه خودلې دغه وجنه د بای صحابه دا یو کلک عزم دا او قسم به په دې باندې کو چې وشتمه شپه د لیلۃ القدر ده. ابی ابن کعب رضی الله عنه په هغه قسم کو او دلیل به په علامین ولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم القدر کوم علامه خودلې و هغه په وشتمه شپه باندې هغه معلومه کړې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل باران به وشي او زب سجده کوم په خټه ځکه جمعات سفرو باران بچو لاندې بچڅېدو دی بلون شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر مرګ پورې دا ژوندۍ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وشتمه شپه باندې باران شو. نبی سمې ما به سجده لګولې په خټو کې په وشتمه شپه باندې باران شو. سار موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو سجده لګولې په تندي باندې خټه دا غیر وجنه به دا قسم به کو. عبد الله ابن عباس په ویل چې دا وشتمه ده وشتمه یوزل عبد الله ابن عباس او عمر ابن خطاب رضی الله عنه نور صحابه دې عمر د عبد الله ابن عباس نه تاسو کو د لیلۃ القدر په باره کې او ویلا له قلب عقول لسان سؤول دله د یو ځل الله ور کړی چې په خبره باندې پويږي او دا څه جواب ده ته پوسم کې څوک ته پوسو کې جواب ولور کوي ته پوسو کو لیلۃ القدر کوم شپه ده او الله وشتمه شپه ده په دلیل تاسو څه ده اول ما سره دلیل ده اکثر وہ قرآن کی ذکر کی سبع سماوات ومن الارض مثلهن وزم کی ثواب کی وہ گردشا سعی بین صفا مروه کی وہ دا هغه په جوړیږي تیریږي په دې وجه باندې دا لیلۃ القدر وشتمه ده. دویم وی لیلۃ القدر کم آیات چې ده بینه
ان انزلناه فی لیلة القدر. دې کې چې دا کوم آیات الله ذکر کړه تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم، دا کلمات چې د ټول صورت کې وګوري دا وشتمه کلمه ده. دې کې ملائکه رال په وشتمه دې نه اجتهاد کوم چې دا وشتمه ده. دا هغه صحابه او رائے او اکثر به هغه طرف ته قول وکاو، چا درشتمه ویلې دا چا وشتمه ویلې، لیکن په دې کې راجح قول دا د تطبیق د دې حدیثونو په منځ کې ده. دا لیلۃ القدر بدلیږي را بدلیږي، کله یو شپه په یو وشتمه باندې، بل شپه بل کال یا په یو وشتمه راشي یا په درشتمه راشي. اکثر په تاکو کې کله کله په جوب کې راشي د اجتهاد په بنا، په دې تاکو کې بدلیږي را بدلیږي، په یو ټیم باندې نه. دغه وجه موږ تاسو غفلت اختیار نکو، لکه موږ تاسو ماحول کې دا ده اول د رمضان دا ټول جمعهتونو کې دا ارل سپیکر لګیاوي او بس شور و شورا لسمنا اخوا خیر تعالی پاس زر زر تراویح کی ځان اخلاص کی بازارون تراوزی نه دا اخرنې شپه په عبادت باندې ورونول پکار دي، مخکې لګو وسې ډېر اول پکار دي. دا شپې سره په عبادت باندې آبادی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. ان لیلۃ القدر چا معلومه کو که چا معلومه نکړه چې عبادت پکيو کو دا د خیر والا ده. او کم انسان نه چې د شپه په غفلت باندې اوتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې نه هغه انسان محروم دی چې پوره محروم دی د خیره. لیکن حدیثونو کې بعضی علامات دا غیر راغلي. یو علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خودل دا د لیلۃ القدر شپه چې کومه طلقه لا بارد اخنیم پکې ډیر نه ګرمیم پکې نه، بل روایت کې دی رڼا والای رڼا پکې او نور بل راځي علامه کله نور راخیږي سار ټیم کې داغه شعاع الوجه نه دا سیله کې تس پشان او ډیر اتپش او ګرمایش هم پای کې نه. دغه علامات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دي چا معلومه کړي ډیره خدا که معلومه نه کړي هم اصل مقصود عبادت ته الله.